ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د اسلام ورونو، الله جل جلاله شکر گزار یو چې د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې ژوندي وساتلو او د دې توفیق یې راکړه چې جومات ته راغلو. الله جل جلاله دې ټولو خلکو ته هدایت د دې وکړي چې جوماتونه ته راشي. جوماتونه د الله کور دی او د الله کور ته د یو چا کور ته چې څوک ورځي، یو ډېر غریب سړی وي هم ډېر خیل مانځي، او بیا الله جل جلاله ډېر غني دی، خالق رازق دی، رحیم رحمان دی، او ستار دی، او غفار دی. که څوک راشي د ده کور ته نو ټول هر څه به ورته اسان شي. الله جل جلاله به په ده باندې فضل و کرم وکړي، د ده په اولاد باندې به هم فضل و کرم وکړي، د ده په کور او په کول باندې به او په ټولو اعمالو کې به الله جل جلاله برکت واچي. الله جل جلاله دې په دې کفرستان کې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې دومره وکولی شو چې د الله کور ته کله راشو او یو څه واورو د الله تعالی په نامه باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ارشادات وي چې هغه زموږ په غوږونو کې ننوځي. الله جل جلاله دې د دې توفیق مونږ ته او ټولو مسلمانانو ته راکړي. کوم آیاتونه چې ما ولوستل نن بیا بیع او شرا یو بله حصه وایو، او هغه داسې حصه ده مثلا یو سړی تجار دی او یو سړی قرض ورکوي یو چاته او یو سړی د خپلې معاملې په هکله باندې سهولت کوي، اساني کوي د یو بل سره، او هغې سره مراعاتونه کوي، او هغې سره ترحمانه رفتار کوي، هغې سره د اخلاقو نه کار اخلي او هغه نه مجبوروي. غریب سړي سره همیش دپاره همکاري کوي، معاونت کوي ورسره، او کله چې نادار وي او څه نه لري نو ورته مهلت ورکوي، او وخت و زمان سره په خپل وخت و زمان سره د هغې کومه نرمي چې مناسب وي هغه ورسره کوي. نو ځکه چې ما کوم یو آیات شریف ولوسته: بسم الله الرحمن الرحیم: وإن كان ذو عسرة، که چېرته وي یو سړی تکلیف کې او پیسې نه لري او ستا قرض ورباندې وي، فنظرة إلی میسرة، نو ورته پکار دي چې ورته وګورې تر هغې پورې چې لاس یې آزاد شي او سهولت او اساني پرې د دنیا له مخې نه راشي، نو بیا ورته خپله معامله ورسره وکړه. وإن تصدقوا خیر، او که چېرته ورته ور وبخي چې دا نادار دی، غریب دی، بچي نار دی، او د ولږې او د تکلیف خاوند دی، مظلوم دی، او یا کوم کسب و کار نه لري، مریض دی او بل عایدات نه لري، نو راځه ورته یې ور وبخه. وأن تصدقوا خیر لکم، که چېرته ورته دا ور وبخي نو دا به ستاسو دپاره خیر او بهتري وي. او خیر هغه څه دی چې هغې سره د فضل د الله جل جلاله وي، ځکه موږ خیر نیکۍ ته هدایت کوي، او هدایت د نیکۍ موږ تاسو په دنیا او په آخرت کې ټول هر څه راته برابروي. د یو انسان مسلمان انسان همدغه فرق دی د کافر سره، چې مسلمان د خیر خاوند دی او کافر د خیر خاوند نه دی، ځکه زموږ ستاسو عقیده د خدای دپاره ده او د هغوی عقیده د په یو بل څه دپاره وي، او یا هېڅ عقیده نه لري. فلهذا خیر زموږ ستاسو په عقیده کې دی، خیر زموږ ستاسو په اسلامي اموراتو او اجراءاتو کې دی. نو که چېرته تاسو ور وبخئ ورته، دا هم یو د خیر یو کار دی. یو چاته یو څه ور وبخي او هغه مظلوم وي او نه یې لري، لاس یې تنګ وي، نو الله جل جلاله فرمایي دا ستاسو دپاره خیر او بهتري ده او ستاسو دپاره کامیابي ده. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ، یعنې دا د خیر کارونو باندې که چېرته پوهېږئ او رښتیا هم پوره مسلمانان یو بشپړ ایمان هم راوړی وي، نو د مظلومانو لاسنیوی وکړئ. هغه څوک چې تنګدسته وي هغې سره کومک وکړئ. هغه چا باندې چې قرض وي هغې نه سود مه اخلئ، هغې نه نور پیسې زیاتې مه اخلئ، هغې سره خپله معامله وکړئ. او هر وخت چې الله جل جلاله هغه وارځي او بیا دارا شو، بیا ورنه خپل پیسې او هر څه چې وي هغه ترې واخلئ که چېرته یې درکولی شو. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله،
الله جل جلاله تنبیه کوي او د غریبانو لاسنیوی کوي. الله جل جلاله رحمت کوي په غریبانو باندې او فرمایي واتقوا ویریږئ د هغې ورځې نه یوما هغه ورځ ترجعون فيه الى الله چې د الله په مخ کې ودرېږئ او هغې ته ورځئ نو په هغه ورځ باندې بیا وویریږئ ځکه چې هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده. د الله تعالی په حضور کې ودرېدل زمونږ او ستاسو غوندې ګناهګار خلک دومره سخته پرې تمامېږي چې سل ځلې په ځمکه ننوځي د علاجي په لړ کې ورکول شي دغه ټول اسمان ورباندې په ځمکه ورباندې راشي ځمکه ورباندې لاندې نه راشي او په منځ کې دی ونیسي او ګیرې کړي نو د دې نه هم سخته ورځ ده او ډېره تکلیفي ورځ ده. سړی په خپل اولاد نه پوهېږي، سړی په خپل ښځه باندې نه پوهېږي، سړی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. نو یوما ترجعون فيه ویریږئ د هغې ورځې نه چې الله ته ستاسو رجوع کېږي او رجعت هم کېږي. ثم توفى كل نفس ما كسبت او بیا به تاسو ته درکول کېږي هر هغه اجرونه توفى كل نفس ما کسبت هر یو چې تاسو کړي دي ستاسو ځانونه چې څه کړي ښېګڼې م کړي د ښېګڼې جزا به درکول کېږي. د الله په دربار کې دروغ نشته، د هغې سره هېڅ شی نه ضایع کېږي. هغه سجل و ثواني سره هلته موجود دي، هر وخت چې وغواړې هغه درته راکېږي. نو توفى نفس ټول پوره به درکړي تا ته اجر ما کسبت چې شی چې تا په دنیا کې کړی دی وهم لا یظلمون او هېڅ وخت په تاسو باندې ظلم نه کېږي. ای خلکو که تاسو دغه پردني کارونه وکئ د خیر کارونه وکئ او مظلومان او هغه کسان چې ناداره دي هغو سره ښېګڼې وکئ الله جل جلاله به تاسو ته هر څه درکړي او په هغه ورځ باندې چې ودرېږئ هغه ورځ به درته ډېره اسانه کړي. د یو شهزاده په صفت، د یو مؤمن په صفت، د یو مسلمان په صفت به د الله په مخ کې ودرېږي. او که چېرته داسې نه وي نو د یو خجل او خاسر او د دنیا د مال د میکروب نه رټل شوی میکروبي شوی یو مریض یو هغه څوک چې یو مزمن مرض لري او مدام د تکلیف یو نوونه او وینې کې بهیږي داسې یو ترتیب باندې به ولاړې چې لیونی به وي شیطان به مسه کړی وي داسې لیونتوب او ماغزه به یې خراب وي چې حیران به شي چې اوس به څه کېږي را سره. وویریږئ د هغې ورځې نه زما ورونو د دنیا شپې ورځې ډېرې لګې دي او د دنیا په شپو ورځو کې ډېر فرصتونه شته دي چې موږ تاسو ذخیره لېږلی شو، سټاک او خزانه کولی شو، د هغې دنیا اجر ګټلی شو، د دې دنیا ښه سلوک او ښه کارونه کولی شو. نو ولې نه کوو؟ ولې روغ جوړ یم، تکړه یم، پیسې را سره دي، امن و امان شته دی، هر څه راته جوړ دي، خو د الله تعالی اطاعت نه کوم. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې زه د خدای بندګي نه شم کولی. باید وایي چې د الله بندګي ځان سره په خپله باندې قضاوت وکړه. هېچ چا ته ضرورت نشته چې څوک دې ووهي، قاضي دې راکاږي، مفتي درته افتا درکړي، امام دې ملامته کړي، دې ته هېڅ ضرورت نشته دی. په خپله ځان په خپله باندې وګوره او خپل ځان سره خپله فیصله وکړه او په خپل منځ کې چې کومه ستونزه لري او کوم تکلیف لري هغه ټولې ستونزې حل کړه ځکه د دنیا د فرصت وخت دی او همدا فرصت ستا دپاره پکار دی. بیا فرمایي الله جل جلاله په یو بل آیات کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره. هغه کسان چې ورکوي قرضا حسنا، قرض حسن ورکوي. حسن دې ته وایي چې نیکي وي، یعنی که ته په هغه ورځ باندې قرض ورکړې هم نیکي ده او که بیرته یې اخلې هم نیکي ده او څومره چې وخت یې اوږدېږي او څومره چې موده اوږدېږي په هماغه اندازه باندې الله جل جلاله تا ته د هماغې مودې په حقله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې یو فرمایي چې قرض څوک ورکړي نو یو اجر دی او که قرض بیا ورته مراعات وکړي هغې ته 2 اجره دي. نو چا ورنه پوښتنه وکړه دا ولې 2 اجره دي؟ وایي چې کومه ورځ ته قرض ورکړې په هماغه اندازه دې د پیسو په اندازه دې اجر کېږي او که ته بیا ورته مهلت ورکړې او سهولت ورسره کړې دا 2 چنده اجر ستا کېږي. فلهذا د انسان دپاره نیکه معامله کول دا بهتر سړی نه که الله جل جلاله وایي هغه څوک چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا، الله وایي زه وږی یم، الله وایي زه ستړی یم، الله وایي زه تږی یم، الله وایي زما پوښتنې ته رانغلې، ما ته دې اوبه رانه کړې، ما ته دې طعام رانه کړ. فلهذا دغسې دلته وایي چې الله جل جلاله ما ته دې قرض رانه کړ او که قرض دې راکړه حسنه قرض دې راکړه فیضاعفه الله جل جلاله هغه څو چنده کوي. یضاعف دومره یې زیاتوي چې څو چنده شي له اضعافا په ډېر زیاتوالي سره الله جل جلاله تا ته د دې ټول هر څه اجرونه درکوي ډېر زیات څو چنده او څو چنده چې شمار یې نشي کولی نو دومره اجرونه درکوي. کثیرا د دې نه هم ډېر یو مضاعف شو چې څو چنده یې درکوي، یو اضعافا د څو چندو اوچت یې درکوي او بیا ورپسې الله فرمایي کثیرا
زیات در کوم، یعنی په دې چندونو کې دومره کثیر او دومره ډېر زیات در کوم چې ته یې نشې شمارلی. والله یقبض، الله تعالی دی چې نیسي په سړي باندې رزق یې کموي، پیسې کموي، د دنیا عیش و عشرت یې کموي، د دنیا یې ناامیده کوي، د دنیا سختي پې راولي، روح دې اخلي، ټول هر څه دې قبض کوي درنه، مال او اولاد دې قبض کوي، ته هېڅ واک نه لري، هېڅ نشي کولی. ویبسط، او الله دې چې فراخي کوي، الله جل جلاله ټولو خلقو ته رزق ورکوي، الله جل جلاله ټولو خلقو ته فراخي ورکوي. د الله په لاس کې دی، ستا په لاس کې نه دی چې ته یې کولی شي که نه شي کولی، بلکې هغه رزق تنګوي، هغه رزق ازادوي. دغه پیسې چې تا ته درکړي دا هغه کړي دي، ستا ته یې صرف یو سبب ګرځولی، ستا صرف لاس خوځېدلی، ته نور ټول هر څه په ټوله ورځ کوشش وکړې نو الله یې نه درکوي، نه درکول کېږي. ډېر کوششونه خلک کوي، نو کله چې ناکام شي نو بیا الله ته رجوع کوي چې یا الله موږ نشو کولی. وإلیه ترجعون، او ستاسو ته دی الله جل جلاله. که چېرته سړی په دې ایمان لري چې زه د خدای بنده یم نو الله ته ورتلونکی یم، نو بیا د دنیا ټول کارونه په سمه باندې دي، د آخرت لپاره ډېر وسیله کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې برخه کې فرمایي، جابر رضی الله عنه روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رحم الله، رحم کوي الله جل جلاله رجلا په هغه سړي باندې سمحا چې ډېر سهولت کوي او نرم وي او مهربانه وي، اذا باع کله چې دې خرڅول کوي، او واذا اشترى او کله چې اخیستل کوي، پیرودل او پیرل کوي. نو واذا اقتدى او بیا د دې په وخت کې دا نرمي کوي او تقاضا په مطابق باندې دې ښه معامله کوي، نو الله جل جلاله د ته ټول رحم پرې کوي. رواه البخاري، د بخاري حدیث دی. او همداسې حذیفه رضی الله عنه روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان رجلا كان في من كان قبلكم آتاه الله ليقبض روحه. داسې یو سړی و چې هغې په خپل ژوند کې کله چې د روح اخیستل کېده، روح یې واخیسته، فقیل له کله چې دی ودرېده د خدای په نیز یا د ملایکو په نیز باندې سوال یې ورنه کو، یا ورځ په قیامت باندې ورنه سوال کوي، هل عملت من خیر، آیا تا د کوم یو د خیر عمل کړی دی؟ انظر، وګوره ته. قال ما اعلم شيئا غیر انی كنت، او هغې ورته وایي چې ته وګوره کوم یو شی دې کړی که نه؟ هغه ورته وایي ما هېڅ نیکي نه ده کړې. نو بیا ورته وایي چې وګوره ته بیا دې خپل دفتر وګوره، کېدای شي تا یو وړه نیکي کړې وي، ما ته وښایه چې هغه وړه نیکي دې کومه یوه ده؟ دی وایي ما هېڅ نه دي کړي. خو بالاخره ورته وایي چې ته وګوره دفتر دې، چې دی خپل دفتر وګوري نو صرف دومره وریاد شي ورته، غیر انی كنت ابایع الناس، بې د دې نه نیکۍ نه ما هېڅ شی نه دي کړي. کله به چې ما خرڅول کول، یعنې زه یو تجار وم، ما خرڅول کول، یو دکاندار و خلکو سره فی الدنیا، په دنیا کې، و اجازیهم فانظر مؤثره، وایي کله به مې چې ورسره کله به مې ورته قرض ورکړ یا به مې ورسره معامله وکړه نو هغه جایز کار به مې ورسره کوو. مؤثرن، هغه څوک به چې اسانه او هغې سره به مې خپل تجارت په ښه لهجه باندې خلاصوو. وتجاوز عن عسر او معسر، او هغه څوک به چې تنګداستی او قرض به یې نشو ورکولی، غریب به و، مریض به و، بل تکلیف به یې لره، معسر به و، په سختو شرایطو کې به و. فادخله، نو بیا به مې هغې سره ډېر زیات کورونه وکړو. الله جل جلاله بیا وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فادخله الله الجنه، نو دا سړی به یې جنت ته داخلي. ولې چې دې خلکو سره مراعات کړی دی، دې د الله د بندګانو سره او دې د استۍ نه ښه فایده اخیستې ده. نو په یو دومره شي باندې سړی بخي چې سختي دې د یو چا سره وکړه نو دوزخ ته به ځي، او که اساني دې ورسره وکړه، مال هم شته، هر څه شته، الله به د سلو سببونو نه درته سبب جوړ کړي. او د غریب سره الله دې هم په دې باندې بخي. نو ولې نه کې ای مؤمنه؟ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابي هريره رضی الله عنه روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. وایي زه تاسو متوجه کوم دینه او ایروم دینه او ویریږئ ای دکاندارانو، ای تجارانو، کله چې تاسو خرڅول کوئ نو قسمونه پرې خورئ. قسم ته ضرورت نشته، کوم چې جنس ترې هغه ورکړه، او کوم یو چې جنس شی غواړي هغه واخله، یا کوم یو پیسې چې ورکړي هغه واخله. قسمونه ته ضرورت نشته چې څوک یو چا سره کوي. فی البیع، په بیع کې قسمونه مه خوره. فانه ينفق، ظاهرا خو دې ته داسې معلومېږي چې تا ګټه وکړه،
د 1 روپۍ په ځای 4 وګټلې، قسم دې ورسره وخوړ، خو په معنا کې د دې معنا دا ده یمحق الله جل جلاله د دې نه برکت لرې کوي، دا محوه کوي، ته به پرې پوه هم نه یې. زوی به دې وخته تللی سینما ته، زوی به دې وخته تللی جوارۍ ته، زوی به دې وخته تللی شراب به یې څښلي، یو بل بد عمل به یې پرې کړي. یمحق تا به وایې چې ظاهرا ما 4 روپۍ پرې وګټلې او قسم دې مو ورباندې وخوړ، خو الله جل جلاله دا محوه کوي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي رسول الله یقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة. ته چې په کوم یو شي باندې یا په کوم یو سودا باندې قسمونه خورې، ای دکانداره ای تجاره، او خلکو ته وایي چې په والله داسې دي او والله داسې دي او قسمونه دې جوړ کړي دي او قسمونه پرې خوري، نو ته یاد لره چې دا خو ستا دپاره خو به ظاهرا ګټه وي، خو الله جل جلاله د دغې ګټې نه برکت پورته کوي. او چې په یو شي کې برکت نه وي، وګورئ یو شنه واښه دي، بوس هم واښه دي، او یو شین کبل او یو شین بوټی او یو بل هم هماغه واښه دي، خو دې کې څومره برکت دی، څومره بوی دی او څومره زیبایي ده پکې، او په یو بوس کې چې شی دی دا برقرار ولاړ دی، نه پرې باد اثر کوي نه پرې باران اثر کوي، بلکې اوبو سره لا تازه کېږي. او یو بوس ډکې وګوره، نن دلته پروت دی، سبا هغلته پروت دی، بل په بل ځای کې پروت دی، تر څو پورې د خلکو د خپو لاندې وروز شي او خراب شي. ولهذا دغسې یو ستا د بوس ډکی شو، دغسې یو بوس شو ستا ټوله ګټه، دغسې یو علف شو، دغسې یو واښه شو وچ، الوزي او رالوزي به، او بالاخره برکت به دې ستا په دې ټوله ګټه کې نه وي. نو معنی یې څه ده؟ معنی یې دا ده چې ای مؤمنه ځان سره پام وکړه، هغه څه کسب کا چې بقا ولري، الله جل جلاله ته یې په اسکو سترګو لاړ شي. ابي ذر رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، وایي ثلاثه لا یکلمهم الله، 3 کسان دي چې الله به ورسره خبرې نه کوي ورځ په قیامت باندې، ولا ينظر اليهم، او دته به نه ګوري، په رحمت په نظر به نه ګوري، همداسې خو یې ګوري چې دا فلانې دی، دا عبدالواحد دی او دا عبدالله دی، دا خو ګوري چې دا فلانې خو دی، لا ينظر اليهم د رحمت په نظر ورته نه ګوري، ولا يزکیهم، او دی به نه پاکوي، د ګناهونو نه به یې نه پاکوي، عفو به ورته نه کوي، ولهم عذاب الیم، او دې دپاره به عذاب الیم وي. قال ابو ذر خابوا وخسروا، عرض ابو ذر رضی الله عنه خابوا وخسروا، هغه سړی خسراندار شو او ذلیل شو او زیړ رنګې شو، دا څوک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ ابو ذر سوال کوي چې دغسې الله جل جلاله ورته نه نظر کوي، نو ورباندې رحمت کوي او نو ورته ګوري، او ورځ په قیامت باندې به خایف او خاسر وي، دا څوک دی دا بدبخته انسان؟ من هم، دا څوک دي یا رسول الله؟ ای زمونږ پیغمبر دا څوک دی؟ قال مسبل، هغه څوک چې پرتوګ د پټکو نه لاندې ساتي او د کبر په اندازه کې ساتي، او په خپل پرتوګ او پتلون باندې او په خپلو جامو باندې ویاړنې کوي او ځان پسې راکاږي، د جابرانو او د کبرجنو خاصیتونه کوي، دې ته الله جل جلاله نه ګوري، هېڅ وخت نه ګوري، هېڅ وخت پرې رحم نه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چا چې پرتوګ اوږد ساته، د هغې ورځې نه ځمکه کې روان دی او تر ننه پورې په دې ځمکه کې ځي، ځکه هغه جابر، او هغه څوک چې ظالم و هغه مسبل الازار او مسبل کل لباس، ټول هر لباس چې د کبر نه وي، او خصوصا هغه وخت چې ته مونځ کې او پټکي دې نه وي ښکاره او د کبر اشتباه پرې کېږي، نو دا دی دا حدیث شریف وایي چې دا مسبل ته کله الله نه ګوري. والمنانو، هغه څوک چې یو چاته یو څه ورکړي او بیا ورته وایي وګوره بله ورځ مې درته پیسې درکړي، وږې تږې وي، هغه څنګه رمباړې دې والي توهین او توهینې کې او سپکې کې، او بیا منان ډېر زیات ځباتونکی د خپل ورکوونکي، المنفق چې نفقه یې ورسره کړي. او سلعة، او هغه څوک چې صاحب د یو مال وي او خرڅوي بالحلف الکاذب، په دروغو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو درمن باندې لاړه، او هغه درمن داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپکې داسې لاس ووهه چې وایي کتل بهر غنم او دانه ډېره ښایسته وه، خو دننه پکې نم و، چې راویښتل ورته ویل دا ولې؟ ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باران وهلي. ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس منا من غش، دا زمونږ نه دی چې څوک دا غش کوي، ظاهرا ښه سودا اچوي او ورکې دننه بله سودا اچوي او خرابه سودا اچوي، دا زمونږ نه دی. نو فلهذا دلته هم همدا وایي هغه څوک چې کاذب وي، دروغجن وي، قسمونه خوري په خپله سودا باندې، هغې ته الله جل جلاله د رحمت نظر هم نه کوي، نه ګوري ورته، او مسبل الازار او منان، الله جل جلاله دې موږ تاسو ته وساتي. عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه فرمای
چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء، هغه څوک چې رښتیا هم، دا مخکې حدیث رواه المسلم، مسلم روایت کړی او دا حدیث ترمذی روایت کړی، وایي دغه کم یو صادق تجار خرڅونکی، کم یو چې څوک دکاندار دی تجار دی، هغه څوک دی چې الله جل جلاله دې ورځ په حشر باندې د نبیانو، صدیقینو، شهیدانو او د دې خلکو سره اوچتوي. نو ای خلکو په یو لږو پیسو باندې ولې دغه صف ځان ته خرابوئ چې نبیانو سره جګ شئ؟ ولې نه جګېږئ د صدیقینو سره؟ ولې نه جګېږئ د شهیدانو سره؟ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قیس بن ابي عرزه روایت کوي، وایي موږ وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې سما سرته، سما سرته هغه چاته ویل کېږي لکه سمسار دلال، یو سودا په بله باندې خرڅول او په هغې منځ کې دلال وي. نو وایي موږ ته به سماسره موږ وو، فمر بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په موږ باندې سماسره باندې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چې تیر شو فسما باسم هو احسن منه، وایي زموږ نوم سماسره و، نو موږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښایسته نوم کېښود او هغه نوم څه و؟ موږ ته اواز وکړو، فقال رسول الله، وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا معشر التجار، ای د تجارو ټوليه، ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق. ای هغه کسانو، ای ټولې د تجارانو، ای تجارانو، دا یې ښه نوم و، مخکې سمامره نوم و، یعنې سمساري نوم و، دلالي نوم و، دا ورباندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم د تجارو کېښود. ای تجارانو، ای سوداګرو، مه خرڅوئ خپل هغه څه چې په قسمونو باندې خلکو ته ورکوئ. دا رواه الترمذي، ابن ماجه والنسائي دي روایت کړی دی. فلهذا الله جل جلاله یا ایها الذین هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، آیا زه تاسو ته داسې دلالت در نه کړم چې تاسو الله جل جلاله سره تجارت وکړئ او تاسو خلاص کړئ د عذاب الیم نه؟ تجارت په قرآن عظیم شان کې هم دا لفظ راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو نوم هم بدل کړ، سماسرو نه یې واړو په تجارانو باندې. څومره ښایسته نوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتلی نوم دی او دې خلکو ته اوس هم تجار او سوداګر ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي تجاران به یحشرون یوم القیامة فجار او ګناهګار به جګېږي الا من اتقى، مګر هغه څوک چې وویرېږي د الله نه، وبر او نیکي وکړي، وصدق او صداقت وکړي په دې خپل دغه کې. په هر صورت باندې دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې معاملې دپاره یو امام لیکي، امام ابن ملقن لیکي په خپل کتاب طبقات الاولیاء کې لیکي، مشهور تاریخدان ابن عساکر رحمه الله، دا ډېر اوچت تاریخدان دی په اسلام کې، د دې نه د علي بن حرب نه روایت کوي. علي بن حرب یو محترم سړی دی، یو نیک سړی دی، او دې رحمه الله نه روایت کوي. علي وایي چې زه په موصل کې وم، زه په دجله کې وم، دجلې ته لاړم او بحر ته ورسېدم، په یو کښتۍ کې کېناستم او غوښته مې چې لاړ شم موصل ته، د عراق د دجلې نه لاړ شم دجلې کې کښتۍ او هغې کې کېناستم، موصل په طرف روان شوم. وایي موږ 15 سورلي وو په دې کښتۍ کې. په دې کښتۍ کې ښایسته هوا وه، ښایسته لمر و، یو څاڅکی وریځ هم نه وه په ټول اسمان کې، شین اسمان، ښایسته خوشګواره هوا، ښه ښایسته موسم. په لاره کې روان شو او دې بحر کې ځو، خوند راکوي او مزه راکوي. تر یو ځای پورې چې کله ورسېدلو ټول خلک وده شو. وایي صرف یو کشتیوان چې و هغه ویښ و او هغې د الله تعالی داسې یو بنده و چې خپل اواز یې اوښکلی او ګانې به یې ویلې او خپلې غزلې به یې ویلې او ښایسته ښایسته اواز یې و او وایي ما ورته غوږ ایښی او زه صرف ویښ وم او نور ټول وده و، دا نور ملګري مې. یو وخت یې د دې سندرو په خوند کې زه ومه چې د دې ته مې خوند یو ځل یو ډېر غټ ماهي کب ټوپ که او په دې کښتۍ کې راولوېده. په دې کښتۍ کې چې راولوېد دا ډېر زیات غټ و، نو ما ویل چې اوس څنګه چلو کړم، دا ملګري مې هم ټول ودلي. وایي ما پرې خیز واچو او دې ماهي باندې ور پرېوتم او ټینګ مې ونیو. وایي رانه ونه خوځېږي. وایي دې بیا مې چې ما کله ټینګ ونیو نو وایي دا کښتۍ دومره ولړزېدله چې دا ټول راویښ شو چې څه چل دی. بولو چې دا ماهي ولید زه راغله، هغه هم راسره کومک وکړو، ومونیو. دومره خوشحاله شو چې اوس به ځو د دجلې د یو ساحل خواته به لاړ شو او دا ماهي به کباب کړو او د دې غوښې به وخورو. نو وایي ټولو راسره ومنله چې دا خو ډېر ښه کار دی. نو اوس موږ د دجلې د یو ساحل خواته لاړو، یو ځنګل ته ودرېدو،
اوس موږ ماهي ته اوس څنګه چل کوو ماهي پرېږدئ په کښته کې چې دلته وي مۍ راته کوزوئ ځکه خاورې به واخلي او راځئ چې ځو اوس خاشاک راټول لرګي راټول لاړ شو یو راټولوي یو شی بل راټولوي اوس اور ورته اچوو او راټولوي ډېر مبارک وایي چې زه داسې ورسېدم د علي بن حرب رحمت الله علیه وایي دا وایي چې زه داسې ګورم یو ځنګل ته لږ وړاندې لاړم چې ګورم داسې مې وکاته چې یو مړی پروت دی او سرو وینو باندې ککړ دی حیران شوم او وویرېدم چې په دې ځنګل کې دا څه کوي دې خواته مې چې وکاتل یو بل سړی دی چې د هغې په خوله کې ټوټې او لتې ننوتې دي او کلک تړل شوی دی او هېڅ خوځېدلی نه شي او نور د دې هم نه دی چې سترګې هم وغړوي حیران شوم چې دا څه حال دی دا څه ده یو ځل مې ویل چې فرار وکړه وتښتتې بیا مې ویل نه مه ځه و دې سړي سره کومک وکړه دا سړی مې وایي بالاخره د ده د خولې نه مې ټوټې وایستې چې خلاص مې کړ جوړ مې کړ ما ته وایي اوبه همته عمره ټکی راته وکړه زر مې اوبه ور واړولې اوبه مې ورکړې لږ ساعت چې تېر شو اخوا دېخوا مې ورسره وکړو سړی لږ په هوش باندې راغی ما ورته خبره څه ده دلته قتل شوی دلته ته پروت یې دا څه چل دی وویل عجیب و غریب خبره دا ده چې زه کله را روان شوم نو زه د موصل نه را روان شوم بغداد ته ځم پیسې مې جب کې کېښودې چې زه تجار یم تجارت کوم یو صادق تجار دا وایي چې کله زه راورسېدم یو سړی ما سره په دې کښتۍ کې ناست دی وایي دې ما باندې پوه شوی چې زه پیسې لرم نو دې سړي ما سره ډېره خوږه لهجه کوي او داسې ورور مې شو او خدمت مې هم کوي چې زه خوځېږم دا جګېږي لکه دا زموږ د افسرانو نوکران ټلیفون کې هم اوچت ولاړي او منډې هم وهي او دا هم کوي که ګوري یې که نه داسې وایي ما ته د هر څه کوي نو وایي زما ورباندې زړه دا لري چې ولا د دې نه ښایسته رور به بل څوک وي نو ما هم پر ورګلوی ونیو وایي بالاخره دې ځای ته چې راورسېدو نو وایي چې کله راورسېدو نو وایي موږ دلته غوښته چې دلته چې وخورو لږ ساعت استراحت وکړو نو وایي ما ته یې ویل چې ته راځه د دې کښتۍ نه لږ وړاندې لاړ شو اخوا ته لږ وړاندې لاړ شو دې خلکو نه استراحت به مو وکړو او خوب به هم لږ په ارام باندې وکړو وایي زه ورسره روان شوم وړاندې لاړم چې کله لاړم دا خو زما ورور دی وایي دومره ستړی وم چې کله مې سر کېښود نو وده شوم داسې وده شوی یم چې ځان باندې نه پوهېږم یو وخت را پیڅېږم چې په سینه باندې مې سړی ناست دی او کلکې تړلی خوځېدلی هم نه شم او دې ما ته وایي چې اوس څه کولی شي ما ورته ویل چې ما څه کړي دي پیسې واخله هر څه واخله خو ما ته څه مه وایه که نه وایي ټوټې راته ختک دی خو او راته داسې وویل وایي دا مې واورېده ان ترکتک حیا که چېرته ته ژوندی دې پرېږدم فانک ستلاحقني ما سره به ته یو وخت یو ځای شي وتفضحني او ما به شرمنده کې او ذلیل به مې کړي د خلکو په مخ کې لذلک لابد من ذبحک فلهذا زه تا کله هم نشم پرېښودلی چې حلال دې نه کړم او ذبحه دې نه کړم نو ما چې زه به نو څه وکړم نه مې خوله او نه پښه او نه بد او پروت یم تړلی وایي دې سړي خنجر په دې کمربند کې او دا ته هېر شوی او مخکې یې نور دې کمربند ته یې لاس واچو چې دا خنجر راوباسي دا خنجر دلته الله جل جلاله ټینګ کړ او چې ټینګ شو ده ورسره زور وکړ چې زه اوس سړی لالوم او تادي ده نو وایي داسې چې ونیو دا خنجر داسې اوچت شو دغلته دې شارک باندې ولګېده چې په دې شارک باندې د ده ولګېده تر څو چې زه پوهېدم ټول په وینو باندې زه وم وایي سړی رانه ایسته چپه شو لوټ شو هغلته لاړه مړ شو همدغه مړ دا دی او زه قاتل مړ دی او زه چې تجار وم زه دغه دی ژوندی یم نو اوس د دې خبرې ته وګوره دا یو هغه وایي کله چې زه دې وتړلم او زه پاتې شوم نو ما زه هم مړ کېږم دا هم مړ شو ځکه دې دشت او دې ځنګل کې ما ته څوک راځي او د کوم ځای نه ما ته راځي او زما خلاصي ته راځي نو وایي ما ځان سره داسې ویل یا الله مور پلار مې یاد شو اولاد مې یاد شو کور مې یاد شو هر څه وطن مې یاد شو یا الله ته خو د مظلومانو ملګري یا الله ته خو زما اواز اورې که زما خوله بنده ده ته خو مې اواز اورې که نو وایي دا ګیلې مې شروع کړې خدای ته چې ته غفور رحیم یې ته مددګار یې نو وایي په دې وخت کې الله جل جلاله چې ما دا سوالونه کول او ژړا او فریاد مې کول ته راته راغلې او دا را ژوندی شو نو کله چې ته راغلې او زه دې دلته ژوندی کړم او بالاخره خلاص دې کړم نو الله جل جلاله زما په داد باندې ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا د دعا د مظلوم نه وویریږئ ولو که کافر هم وي فإنه ليس دونها حجاب د الله دربار کې د هغې حجاب نشته د هغې پردې نشته او فرمایي چې د دې دعا د مظلوم داسې ځي پورته پورته کېږي دا زما د دې لپاره و چې دغه یو تجار صدیقینو او شهدا او صالحینو سره وګورئ چې دا څه کړم الله جل جلاله دې ته نجات ورکړ او کله چې ورته نجات ورکړ فرمایي په سوره هود کې فرمایي الا لعنت الله علی الظالمین په ظالمانو دې لعنت وي چې څوک بغیر د دې نه کار کوي
الله تعالی هم دې د ظلم نه وساتي. سړی اوزګار شو، صادق تجار و، خدای تعالی ورته هغه خپله معامله مخې ته راوستله او د دې ټول هر څه نه الله جل جلاله نجات ورته ورکړه. او بعد د نجات نه الله جل جلاله دغسې نجات ورکوي انسان ته، که په لږ وي او که په ډېر وي، که په وخت کې وي او که په ناوخت کې وي، هغه په داد رسېږي. که ځان له وي که په ځنګل کې وي. نو ای مؤمنانو، موږ ته په دې آباده دنیا کې نشي را رسېدلی. ولې نشي را رسېدی؟ خو د دې آبادې دنیا قدر موږ سره نشته. موږ د دې آبادې دنیا د قدر د هر ملت او د هر ساعت او د هر یو وخت نه وخت نه اخلو. څه عمل راته پکار دی؟ آیا خلک وتړو مړی کړو؟ آیا خلکو ته دسیسې جوړې کړو؟ آیا خلکو ته قسمونه وخورو؟ آیا خلکو باندې زور او ظلم وکړو؟ آیا د خلکو سره بد رویه او بد اخلاق وکړو؟ او که نه د الله سره یو ځای شو چې الله جل جلاله راباندې رحم وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير.